نه یې لیدی او نه هم بویولی شي، خو په رښتیا شاوخوا هر لوری وي او همدا د نړۍ اقلیمي او چاپیریالي بدلون کړکېچ زړه کې دی. کاربن دوه اکساید یو داسې ګاز دی چې له دریو برخو یا اتومونو جوړ شوی، یو کاربن او دوه اکسیجنه. پوره نوم یې کاربن دوه اکساید دی. د ځمکې اټموسفیر کې په طبیعي ډول جوړیږي او د ژوند یوه مهمه برخه ده. خلک او ډیر ژوي اکسیجن تنفسوي او کاربن دوه اکساید وباسي. بوټي بیا خپل وده او لویوالي کې له کاربن دوه اکساید ګټه اخلي، خو دا ګاز یو بل لا لوی رول هم لوبوي. د ځمکې تودوخې منظمولو کې مرسته کوي. دا ځکه چې کاربن دوه اکساید د شین کوریزې ډلې یو مهم ګاز دی. دا ګاز یوه شنه خونه کې د ښیښې په څیر کار کوي او د لمر یوه څه تودوخه د ځمکې اتموسفیر کې بنده ساتي. دا یو ښه کار دی ځکه له دې پرته به ځمکه خورا سړه وای او ژوند به پرې نشوی کېدی. خو طبیعي نړۍ په عجیب ډول په یوه نازک توازن او انډول کار کوي او بشري فعالیت په تیرو 50 کلونو کې اټموسفیر کې د کاربن دوه اکساید کچه زیاته کړې ده. د لمر خورا ډیره تودوخه بندیږي او ځمکه ورسره لا ګرمیږي. نو پوښتنه دا ده چې دا اضافي کاربن دوه اکساید له کومه راځي؟ په لنډ ډول دا له اوسني ژوند سرچینه اخلي، له فابریکو، ګاډو، الوتکو او له پراخې کچې کرنې. دا ټول داسې څه کاروي چې موږ یې فوسیلي یا د حیواني او بوټو پاتې شونو سونتوکي بولو، لکه تیل، د ډبرو سکاره او ګاز. له سلګونه میلیون کلونو زیاته موده د بوټو او ژویو پاتې شونې چې له کاربن ډک دي تر ځمکې لاندې ښخ شوي دي. ځینې فوسیلونه پای کې پر فوسیل سونتوک اوښتي او اوس یې چې کله سوځوو نو ټول کاربن چې دا خورا اوږده موده پکې زیرمه شوی په ډیره چټکۍ د کاربن دوه اکساید په توګه خوشې کیږي. خو دا لا تر اوسه زموږ چاپیر هوا یوازې یوه کمه سلنه ده چې یوازې له 0.04 سلنې لږ څه زیاتیږي. ساینسپوهان همدا د هوا هر 1 میلیون کې د کاربن دوه اکسایدو د برخو شمیر کچه ګڼي. د 2020 کال جنوري کې د هر 1 میلیون کې په منځنۍ کچه 414.4 وه، خو 1901 کال کې دا شمیره 325 وه او د صنعتي پیر پیل کې دا شمیره 280 وه. زیاتوالی بیا خورا لوی دی او د کاربن دوه اکسایدو کچې په چټکۍ لوړې شوي دي. که څه هم دا کچې په طبیعي ډول بدلون مومي، خو زموږ په څیر عصري انسانانو له راتلو آن لا مخکې مودې راهیسې هم دومره لوړې نه وي. واقعیت کې کارپوهان انګیري وروستی ځل چې اټموسفیر کې دومره کاربن دوه اکساید وو ښایي له 3 میلیون کالو مخکې موده وه چې د سمندر کچه پکې له 1500 تر 25 مترو لوړه وه. نو لکه چې پوهیږو د دې لپاره چې پر ځمکه ژوند وساتو د هغه کاربن دوه اکسایدو کچه چې هوا ته خوشې کیږي باید کمه کړو. او له همدې امله د اقلیمي او چاپیریالي بدلون په اړه بحثونو خورا بیړنۍ بڼه خپله کړې ده.